امیر المؤمنین هم راوړی دی کټ کې پروت دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله اکبر نو باغه بم سلام واچ صاحب الغار به چې لږه خوښي نه دا ځکه یو بل عظیم انسان پروت دی عمر فاروق رضی الله عنه نو باغه بم سلام واچ عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کله چې ابو لؤلؤ المجوسي خبیث په چړو باندې وو د سحر په منځ کې او د هغه نه دا وینه داسې روانه شوه چې سبیده او بېهوشه شو ملګرو اوچت کو کور ته یې راوړو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مخکې شو مونځ یې پوره کړو عمر رضی الله عنه بېهوشه پروت نو دا خبره مې دغه شروع کړې قبر د دې ځي عمر رضی الله عنه بېهوشه پروت و چې هوش کې راغی نو اولنۍ خبره یې دا وکړې مسلمانانو مونځ کړی که نه هغو ته یو امیر المؤمنین مونځ یې پوره کړی او ستا یو رکعت پاتې دی یو د منځه تپوس په دې کوم ځکه چې د هغه انسان په اسلام کې صحیح څه نشته چې مونځ نه کوي بیا له ډاکټر راوستو حکیم یې راوستو هغه له دوایانې ورکړې هغه ترې راووتې په دې خېټه نو ډاکټر ته یې دا وویې طبیب ته یې دا وویې چې ځان هسې مه ستړی کوه پی وڅکل هغه چې دغه شان په دې خېټه راووتو نورې دوایانې ور وکړې هغه چې دغه شان په دې خېټه راووتې دا سری د زوی په غېږه کې عبدالله رضی الله عنه د هغه په غېږه کې پروت و نو هغه ته یې دا ووایي په دې منځ کې وایي زویه زما دا سر په دې خاورو کې کښېږده هغه ورته پلاره ولې وایي کښېنه که چې د الله رحم وکړي د خطاب په زوی باندې په دې خاورو کې لت پت شي او دا وینې ترې بهیږي او دی په دې حال پروت وي که چې د الله پرې رحم وکړي دا عمر تبعی دوی که دا عمر رب عمر ونه بخوره بی دی زوی تا غلی غنطه کی وی لاړ شه د رسول الله سلم په بی بی عایشه پسې رضی الله عنها او په ادب او په احترام د هغې نه اجازت واخله او دا ورته ووایه چې عمر وایي داسې ورته ونه وایي چې امیر المؤمنین وایي ورته ووایه عمر وایي که ستاسو اجازت دي او دغه ځای کې ماله ځای راکوي نو ټول عمر مې ورسره یو ځای تېر کړی دی نو زه غواړم چې دا قبر هم زما د هغوی سره یو ځای شي او بیا د هغوی سره یو ځای راپاسم نو که ستاسو اجازت دی او دا به ورته ووایي چې دا د عمر ارمان دی چې ته امیر المؤمنین ونه وي هغه ورغی ور یې وټکو خبر خو په مدینه کې چلېدلی و چې امیر المؤمنین په چړو لګېدلی او په سخت حالاتو کې پروت دی چې ور یې وټکو نو اواز یې وکړو ویې زه د عبدالله یم د عمر زوی هغه وی او پلار دې څنګه دی خفه وه نو هغه ورته چې پلار په دې حال کې دی حال یې ورته بیان کړو خو هغه دا وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبي نه اجازت واخله که عمر له اجازت ورکوي او دلته به موږ راوړو دلته به یې ښخ کړو که ستاسو خوښ او هغه دا وایي چې ما دوی سره ټول ژوند تېر کړی یو ځای نو زه غواړم چې د دوی سره همدغه ځای کې زما ځای شي نو هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې او ویې ژړل وی دا ځای خو ما ځان دپاره ساتلی و چې یو طرف ته مې خاوند دی او پیغمبر دی او بیا پسې زما پلار دی نو دغه درېیم ځای به زما شي او دغه د یو قبر ځای و بس
خو چونکې عمر موږ ته ډېر ګران دی امیر المؤمنین دی زما د پلار ملګری و زما د خاوند زموږ د پیغمبر ملګری و د هغه دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي نو زما له طرف نه ورته اجازت دی د اجازت یې بس ورکړو د زړه نه یو الله خبر و خو دا خبره صحیح ده چې حقدار د دې ځای عمر و دغه دوه ملګري دي چې کله به م رسول صلی خبره کوله نو زه ننوتم او ابوبکر او عمر را سره وو زه راووتم ابوبکر او عمر را سره وو یو سړي موږ ته اواز وکړو ابوبکر او عمر را سره ووایي ما ورته خبره کوله ابوبکر را سره او عمر را سره وو نو دا ملګري ډېر نږدې ملګري وو اجازت دی امیر المؤمنین ته ووایه چې دغه ځای ستا دی واپس چې لاړ امیر المؤمنین سر د خلکو په غېږه کې دی او چا وله لاس نیولی دی چا وله سر نیولی دی او هغه د هغه سترګې راواړولې چې د ارمان ډکې وي او ارمان هغه ارمان چې اجازت به یې ګوره ورکړی و که نه به یې دغه ځای کې به ځای میلاو شي او که نه سترګې راواړولې زوی ته خبرې نه شوې کولی او حالات یې رو په رو خرابېدو دې زوی ته یې وکتو هغه ورته اشاره وکړه د هغه په سترګو اوښکې وې او هغه وایي چې امیر المؤمنین دې دلته ښخ کړی چې دا د هغه ځای دی هغه خوشحالي چې په امیر المؤمنین راغلې ده نو هغه ناشنا خوشحالي هغه به څه احساسات وو په هغه ټیم کې چې ځای ورته میلاو شو د غوره انسانانو په خوا کې څومره خوشحالي به وه د هغه په زړه کې د خوشحالۍ نه یې په سترګو کې اوښکې راغلې بیا څه وخت بعد د هغه اوچت انسان جنازه په کټ کې اچولې او ور وټکولی شو څوک یې امیر المؤمنین هم راوړی دی کټ کې پروت دی ور وټکولی شو سی چلی وي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه جنازه ده او هغه کټ کې موږ راوړی چې موږ یې دلته ښخ کړو عایشه رضی الله عنها د خپلې کمرې نه او د کور نه ووته او هغوی له اجازت ورکړو امیر المؤمنین په هغه ځای کې ښخ کړی شو عایشه رضی الله عنها وی مخکې به زه دغه کمرې ته ننوتمه په سر به مې لوپټه نه وه څه پروا به مې نه وه چې دا یو مې خاوند دی دا بل مې پلار دی خو د عمر وی دومره رعب و د مرګ نه بعد هم چې زه بغیر لوپټۍ نه هغه کمرې ته نشم ننوتی نو که زه به چېرته ننوتمه نو څادر به مې جوخ چاپېره کړی و حیا به راتله ماله د عمر نه الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات د دغه اوچتو انسانانو سره په جنت الفردوس کې وکړي خبره منځ کې راغله چې سلام به واچوي په عمر باندې او بیا به روان شي هلته به ودرېږي نه دې ځای کې د بعضو خلکو غلطیانې هغه دا دي
چې دې قبر ته به وي داسې ودرېږي لکه څنګه چې په